دا جهاز ما جوړ کړی دی دا تقریبا په کراچي کې 3.5 فوټه ما الوزولی دی. دلې په بوستان سیمه کې چې دی تقریبا 500 و 800 فوټه ما الوزولی دی. نو په دې باندې الحمدلله ما 3.5 فوټه د باندې چکر ولی دی او ګرځولی مې دی. زما چې دا کم جهاز جوړ کړی دی دې ته پاور ګلایډر وایي. د تقریبا د ډېر ټایمه څخه د دې زما خواهش و چې زه دا جوړ کړم. نو بیا هغه ټایم کې سهولیتونه نه وو، ما سکول وایي زه په څلرم کې وم. نو د کورو مشکلي حالتونه وو. بیا د هغه بعدې زما پلار خپله یو ډرایور دی د ټرک. نو بیا زه ما کار شروع کړ د مستریتوب ده. بیا مې هغه چې کمپلیټه کړ بیا مې د خرات کار شروع کړ. نو د خرات کار ما صرف د دې وجې شروع کړ چې زه د خپل د جهاز شوق په پوره کړم. نو بیا د خرات کار ما کوي بیا ما په دې باندې تقریبا 3.5 کاله 4 کاله کار وکړ. دا 13 کال ما دی جوړ کړ، کمپلیټه مې کړ، بیا مې والوزوی. دا پرزې خو نو دی چې ما د مختلفو کباړیانو څه مطلب انجن د یوه کباړي راوړې، ټایرونه له بل کباړي راوړې، پایپونه له بل ځای راخیستې. مطلب ګرده ما د دې خپل کباړیانو دا اوسپنې راټولې کړي دي، بیا ما دا جهاز جوړ کړی دی. په دې کې انشاءالله دی پرزې نشته چې هغه کې خرابې شي، زما په وس کې نه راځي او داسې شی کې شته نه چې د هغه نقص زه په خپله ایستلی نه شم. د ده د خرابېدو او د درېدو ماته یوه پریشاني هم نشته. کوشش خو مې دا دی چې انشاءالله زه کوشش کوم تر ډېر ښه شی جوړ کړم او زورور شی جوړ کړم. اوس هم دا د ما دویمه انجن راوړږي د انجکټر 2000 سیسۍ ده. هغه دې د بار انجن په پاکستان کې ګر سره شته نه. ما دا یوه دانه په ډېرو خوارۍ په ډېرو تکلیفو راوړې ده. نو هغه مې جوړه کړې ده. هغه تقریبا 140 اسپاوره. نو هغه انجن زوروره ده. د هغه څه چې زه دویم جوړ کړم انشاءالله هغه به بیا ډېر بهترینه جهاز. مرسته خو فلحال هېچ چا نه ده راسره کړې، په خپل محنت لګیا یم. مرسته بس د وزیر اعلی صاحب څخه زموږ دا اپیل دی چې مطلب دی وغواړي ما په ګورمنټ کې سپورټ کولی شي یا دی ما سره مرسته وکړي، زه دا شی نور هم مخته انشاءالله وړم چې تر دې ښه بهترینه شی جوړ کړم.